الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. معززو یو خور پوښتنه کړې ده چې مور می وفات شوې ده، نو صدقه وکم دا ډیر ثواب لري او که قرباني ورپسې وکم؟ الجواب وبالله التوفیق. معززو د مړي دپاره د قربانۍ په ورځو کې قرباني کول افضله ده تر صدقې او نقد روپو ورکولو، ځکه چې په قرباني کې دوه اجره دي، یو د صدقې چې هغه روپۍ تا په قرباني باندې مصرف کړې، دویم د اراقة الدم یعنی د دې قربانۍ چې تا دا وینه توی کړل، په دې کې دوه ثواب راغله. او کم چې ته نقدې روپۍ ورکې صدقه وکړې په هغه کې یو ثواب یو اجر راغلی. د دې وجې فقهای کرام لیکي چې شراء الاضحیة بعشرة اولا من ان یتصدق بألف، چې ته په 10 روپۍ باندې یو حیوان رانیسې هغه قرباني کې، دا بهتره ده تر دې چې ته 1000 روپۍ خیرات کې 1000 روپۍ صدقه کې، ځکه چې په دغه قرباني کې دوه ثواب راغله. په هغه 1000 روپۍ کې چې ته نقد چاته ورکوې په هغه کې یو اجر دی یو ثواب دی. نو په مرده پسې د قرباني په شپو کې دا قرباني کول ډیر ثواب لري، ډیر فضیلت لري. نو هغه قرباني ته وکړه د الله لپاره، ثواب خپل مور پلار ته روبخشه، او که څوک نبی صلی الله علیه وسلم ته روبخشي، او څوک صحابو ته روبخشي، څوک نور اقرباو ته بخشي، هغوی ته ثواب رسیږي. خلاصة الفتاوا 4 جلد 300 صفحه، او زاد الفقيه اول جلد 215 صفحه، فتاوا رحیمیه 2 جلد 80 صفحه. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسې د اسلامي پوښتنو جوابونکی مفتی حکیم الله صابر الحنفي صاحب.